پاکې اوبه د سالم ژوند بنسټ بلل کیږي. هغه حیاتي اړتیا چې د خلکو روغتیا، هوساینه او د ژوند کیفیت ورسره تړلی دی. په داسې حال کې چې د هیواد په ګڼو سیمو کې د پاکو اوبو اړتیا ورځ تر بلې زیاتیږي. په پروان ولایت کې د اوبو رسولو د یوې مهمې پروژې پرانیسته د خلکو لپاره د اسانتیاوو او پرمختګ کې یو نوی ګام ګڼل کیږي. د پروان ولایت د چاریکار ښار د 14مې ناحیې په سیمه کې د 83 میلیونو افغانیو په ارزښت د اوبو رسولو د یوې سترې پروژې د بنسټ ډبره د چارواکو، قومي مشرانو او د سیمې د اوسیدونکو په حضور کې کېښودل شوه. دغه پروسه د اسلامي امارت د داخلي بودیجې نه چې تقریبا 88 میلیونه روپۍ په دې باندې مصرف راځي شروع شوه. تقریبا د یو کال په دربار کې به ان شاء الله ګټې اخیستنو ته وسپارل شي او د دغه ساحې چې څومره محترم اوسیدونکي دي هغوی دپاره به د څښاک پاکې اوبه تهیه شي. را روان کې هم موږ کوشش کوو چې په دغه ساحه کې چونکې د اوبو مشکلات دي، پاتې کورنۍ چې دلته څومره دي په نږدې وختونو کې به انشاءالله هغې ته موږ په دغه برخه کې خدمات کوو تر څو مو د خپل ګران وطنوال او هیوادوال او د دې ښار او د دې علاقې محترم باشندگان د دغې ستونزې نه خلاص شي. دغه پروژه د ریکول شرکت له لورې پلي کیږي او د سیمې اوسیدونکي هم پکې فعاله ونډه اخیستې ده. د چارواکو په وینا د پروژې په چوکاټ کې د لسګونه زره متره مکعبه کیندنې بیرته ډکولو، شګو اچونې او زرګونو نښلونکو یا کنکشنونو د نصب چارې ترسره کیږي چې د سیمې د بنسټیزو خدمتونو د پراختیا لپاره مهم ګام بلل کیږي. په راتلونکي کې زموږ دوهم پلان د چاریکارو د ښار لپاره د 12مې پارچې ده چې هغه پروژه هم د 1000 کورنیو لپاره به د پاکو اوبو زمینه برابره شي. د سروې او ډیزاین چارې بشپړې شوي دي، تدارکاتي چارې جریان لري. انشاءالله کله چې تدارکاتي چارې بشپړې شي د هغې نه متصله به عملي چارې شروع شي انشاءالله. او دغه پروژې طول هم تقریبا 18.5 کیلومتر طول لري د پارچې 12 پروژه. او په راتلونکي کې د چاریکارو ښار لپاره هغه پروژې شبکې چې پخوا څخه تطبیق شوي دي او کیفیت یې د لاسه ورکړی ده، په اکثره ځایونو کې مختلف نوع ستونزې، مشکلات، لیکیجونه پکې رامنځته کیږي. د هغې لپاره زموږ تصمیم ده چې سروې او ډیزاینونه یې وکړو او په راتلونکي امکاناتو بودیجې ته په کتو هغه پروژې تعویض کړو او نوې شبکې وغځوو. کارپوهان باور لري چې د پاکو اوبو برابرول نه یوازې د روغتیايي ستونزو په کمولو کې مهم رول لري، بلکې د خلکو د ژوند معیار هم لوړوي او د ښاري پراختیا بهیر پیاوړی کوي. دا ډول پروژې کولی شي د اوبو د کمښت ستونزې راکمې کړي، د خلکو ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي او د سیمې د اوسیدونکو لپاره لا ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي. په ټوله کې د اوبو رسولو دا پروژه د عامه خدمتونو د پراختیا او د خلکو د ژوند د والي لپاره یو مهم ګام بلل کیږي. تمه ده چې د دې ډول پروژو په دوام سره به لا ډېرې کورنۍ د پاکو او صحي اوبو له نعمت څخه برخمن شي او د هیواد د بنسټیزو خدمتونو بهیر به لا پیاوړی شي.